ملګرو دا د پارکونو حل دی. دا یو بل پارک ویډیو راله لکه تاسو وګورئ دا ویډیو چې اوس چا کړی د نو په دې درته هم ذکر کومه. دا داسې حساب دی ګوره دا جنکۍ چې کوم دی په خپله ویډیو وکړي. اوس دا کومه ښځه چې ده اوس په زیات تر کتونکي پکې دا هم وایي شاید دا ویډیو تا ولې شیر کړله. نو داسې حساب دی چې په ټیک ټاک باندې دې باندې څه د 1 میلیون نه بره ویوز راغلی دي. نو زه چې کوم شیر ورکوم او خلک چې کوم شیر کوي نو په هغې کې زه صرف پې تنقید کوم چې خلک د دې نه خبر شي او سبا دپاره چې کوم دی کومې خپلې پیغلې یا داسې د ویډیو نه وساتي. لکه زه به تاسو ته وایم داسې غیرتمند پښتانه غیرتمند زموږ خویندې میندې هغه داسې پارک ته لاړې شي او هغه خبر نه وي او د هغو نه چې کوم دی ویډیو ریکارډ کړی شي بیا چې سبا له هغه په ټیک ټاک او په سوشل میډیا ګردش کوي نو که چېرې هغو کم د کور خلک خپل خپلوان هغه ویني نو په زړه کې کم سوچ په راځي او هغو ته چې کوم دی ډېرې زیاتې غټې مسلې جوړېږي. کم زموږ د پښتنو بیا رواجونه څه چې دي د هغې مطابق هم دغسې چې کوم دی دا ویډیوګانې شوي دي. دا وخت که تاسو په سکرین باندې وګورئ څه تاسو وکتئ څه ما تاسو ته په تېر شوي ویډیو کې شیر کړی وي. یو ځل بیا تاسو ته ویم چې د دې اختر په ورځو کې دا کمې داسې یو څو ورځې چې دي په هغې کې چې کوم دی مه ځئ ځکه دا وخت چې کوم دی په پارکونو کې بغیر چې کوم دی خلک د فیملي پرېږدي بیا چې کومې ورځې راشي هغې کې کم د فیملي سره خلک پرېږدي نو بیا داسې چلونه خلک نه کوي لکه اوس چې کوم حرکات شروع دي.